د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د کونړ اوسیدونکي وایي امنیتي مسؤلین دې د بې ځایه ډزو او د پټاقیو مخه ونیسي. دوی زیاتوي ډیری هټیوال د اختر په ورځو شپو کې داسې وسایل راوړي چې د خلکو د آزار سبب ګرځي او ترڅنګ یې ماشومان ټپیان کوي. دوی په دغه برخه کې د مسؤلینو غواړي چې د دغه ډول کړنو مخه ونیول شي. د حکومت زموږ دا خواهش دی چې دا پټاس بند کړي. دا پټاس چې دا موږ ته مشکل جوړوي، دلته دکانداران ته مشکلي زیات ماشومان دی خوړ کې دا پلشکي تمانچې ورسره یو زیات به د سترګې ولا ویشتلې دغه ولا ویشته نه مانځه وخت معلومي نه دغه وخت معلومي دی په ځای ولا خو خوراکونه ورکوي خو شیونه ولا والي دی پټاسونه منع وکړي. زما دکاندارانو دا غوښتنه ده چې دا پټاس او دا ځای شیان چې دلته دی راوړي او بې ځایه استعمالوي. زموږ د خوشحالۍ ورځ را روانه ده، دې په ځای باندې داسې یو شی راوړي چې ماشومانو ته پې فایده ورشي، د مکتب په لحاظ باندې د مدرسې په لحاظ باندې داسې یو شی راوړي چې بل یو فایده ترې واخلي، نه دا شیان چې دی یو بې ځایه استعمالوي او بې ځایه مصرف دی او هسې ټول کلي شاوخوا ساحو ته بې ځایه ضرر رسوي. داسې شي نه باید دکاندارانو نه زما دا غوښتنه ده چې دې شي نه ډډه وکړي. په ورته مهال کې د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د اختر په ورځو شپو کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي او د پټاقیو او بې ځایو ډزو مخنیوی هم د دغه تدابیرو یوه برخه چې ځانګړې پاملرنه ورته شوې ده. ډاډ او اطمینان ورکوو چې په کونړ کې هیڅ نوع خطرات او مشکلات نشته او ټول ارګانونه د اسلامي امارت آماده دي او خپل پلانونه یې ترتیب کړي دي او ملګریو ته یې وظیفې ورکړي دي او هغه عملا په کار باندې شروع شوي دي او د دوی د امنیت او د ډاډ او د اطمینان لپاره نو هیڅ نوع مشکلات نشته. په اخترونو کې د پټاقیو او نورو بې ځایه ډزو د مخنیوي خبره داسې مهال کې کیږي چې لوی اختر ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، خو مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې په دغه برخه کې ځانګړي تدابیر نیولي دي.